نظر لګېده حق دي. تا ته چا ویلي چې ستا نظر نه لګي؟ او دا استثنا کوم ځای کې راغلی؟ د ټوکې پرېږدې، دا الله په دین پورې مسخره ته زما دا نه لګي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې لګېده حق دي، ته زما نه لګي. بعض وایي دا چې سترګې شنې د هغه نظر لګي. دا کوم ځای کې راغلی چې سترګې شنې د هغه لګي؟ یا سترګې ودي د هغه لګي او تورو سترګو والا نظر نه لګي؟ دغه شان قصدن عمدن ماشاءالله تبارک الله نه ویل چې دې سړي ته نقصان ورسي، دا ګوره ته په غټو ګناه کې واقع او دا د زیری درکم د مخکې نه. هر هغه چا ته زما دا زیری ورسوي انشاءالله تاسو کې به دا مرض نه وي، خو نورو ته یې ورسوي چې څوک قصدن عمدن دا نه وي چې ده ته نقصان ورسي دی مخامخ کس ته، نو زما له طرف نه ورله زیری ورکړه چې ته به نقصانونه وینې په خپل کور کې، بچو کې، په ژوند کې، په دنیا کې او په آخرت کې به یې وینې. صبر وکړه. ستا څه خیال دی چې ته بل مسلمان ته شر رسې، ته به په امن ته به بل مسلمان دپاره شر غواړې او ته به په امن تا ته به خیر میلاویږي؟